د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت خوګیاڼو ولسوالۍ چمتلي سیمه کې امنیتي ځواکونو هغه 2 تنه طالب وسلوال نیولي چې څو ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د سیمایي پولیسو قومندان رنجر موټر پورې چسپکی مین نخلولی او نوموړی یې وژلی و. د چمتلي په ساحه کې د فضل خالق په نوم او د سید حلیم په نوم باندې 2 تنه چې په یاد محل کې تخریبي کړنو ترڅنګ نقلي وسایل چسپکی مینونه ځای په ځای کول چې څه موده وړاندې د خوګیاڼو ولسوالۍ د امنیه قومندان د محلي پولیسو قومندان په رینجر موټر کې مقناطیسي مین ځای په ځای کړی و چې د چاودنې له امله خپل شخصا قومندان د محلي پولیسو په شهادت ورسېده. هغه کسان پولیسو لخوا ونیول شو. نیول شوي دولت ضد وسلوالو په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی. دا اشمتیا چې و دا زموږ د جهادي پوستې قومندان د سره زه عسکر وم بس هغه بس غونډې سره کورلا درولې ماته کورلا راته جوړه کړه. کورلا مې راوسته بازار کې ورته کورلا جوړه کړم. کورلا مې چې ورته جوړه کړه بس بیا ماته دغسې بس دغه کار به وکړې د امیان به هغه کې بس هغه عبدالرحمن ته به سیټ لاندې کېدی امیان هغه کې بس یو ملګري ته مې وکړه بس هغه ماته امیان راوړو. د غراض دی بل خبر لمخې په یاد ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ملي امنیت ځواکونو په هڅو د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دی.